بعض وخت د انسان د یو اعمال سره شوق وي یو نیک عمل کوي یا بل انسان په نیک عمل باندې وویني لیکن هغه عمل کولای نشي یا خو ورته ځان بد ښکارېږي او یا ورته هغه عمل ډیر مشکل وي لکه بعض وخت انسان دا سوچ کوي د بزرګانو دا واقعات وګوري چې دغه بزرګان به د شپې راپاڅېدل تهجد به کول نوافل به کول او ټوله شپه به الله جل شانه ته زارۍ کولې جړاګانې به کولې د خپلو ګناهونو د معافۍ دعاګانې به یې غوښتلې د ده په زړه کې هم دا تمنا وي لیکن دا چې کوم دی دا مشکل وي دا د شپې نشي راپاڅېدلی نو دغه وخت کې انسان ته دا تعلیم دی واستعن بالله ولا تعجز چې د الله جل شانه را مدد وغواړه او داسې وخت کې چې کوم دی مایوسه کېږم او د مایوسۍ شکار کېږم بلکې الله جل شانه ته دعا وکړه چې الله ماله چې کوم دی توفیق راکړي چې زه هم دغه رنګې اعمال وکړم نیک عمل وکړم ځکه په دعا کې انسان ته چې کوم دی دوه اجره میلاویږي دا دعا به چې کوم دی د انسان د دوه حالونو خالي نه وي یا خو به د انسان دا دعا قبول شي الله جل شانه به د انسان دا دعا قبول کړي او کو دغه نوې عزتمند ورونو دا د شپې رافا نسیږي تهجد ده الله جل شانه به د تهجد سبب ورکړي ځکه عزتمند دا خبره زه ځان نه کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې د صحیح زړه نه د رښتینې زړه چې کوم نه د شهادت د طلب کول گواهی ورکړي یعنی په لړ کې دا تمنا وکړي چې زه به د الله جل شانه په لار کې جنګېږم او شهید کېږم به اوس که دا انسان د انسان له پخپله بستره باندې هم مرګ راشي نو الله جل جلاله دله چې کوم دی د شهادت مرتبه ورکوي نو عزتمند ورونو هر وخت کې دا تمنا ارزو کول فکار دی یو انسان په نیک اعمال باندې وګوري ښه عمل باندې وګوري ته هم زړه کې د دغه نیک عمل حرص پیدا کا د دغه نیک عمل جذبه پیدا کا طالب هم الله جل شانه توفیق درکړي